بنده الله ته محتاج دی او دا زمونږ ایمان او زمونږ یقین دی چې دا څومره نعمتونه دي په مونږ دا ټول د الله د طرف نه دي. وما بكم من نعمة فمن الله. دا اسمانونه د الله په قبضه قدرت کې دي او الله پیدا کړی دي. دا ځمکه د الله په قبضه قدرت کې ده او الله جوړه کړې ده. دا اسمان نه لاندې چې دا څومره کائنات دي، که د اسمان نه بره دي او که د ځمکې لاندې دي او که په دې فضا کې دي، او چې دا څومره سیارات تاسو وینئ او د انور او سپومۍ وینئ او دا باد و باران وینئ او د وریځ او زول او طوفان، دا ټول د الله په حکم کېږي. زمونږ دا بچي دي د الله را کړي دي او د الله په قبضه کې دي، او که زمونږ دا 2 پیسې مال دی دا هم د خدای دی، او که زمونږ د عزت دی دا هم د الله دی، او که روغ صحت دی دا هم د الله په لاس کې دی، او که بیماری دا دا هم د الله په لاس کې ده. دا هر څه د خدای دی او دې ټولو ته موږ محتاج یو. جون ته محتاج یو، مال ته محتاج یو، بچو ته محتاج یو، عزت ته محتاج یو، نیک عمل ته محتاج یو، جنت ته محتاج یو، او دا ټول خدای سره دی. نو چې خدای سره دی موږ ورته محتاج یو، نو موږ به غواړو د چا نه؟ د الله نه. دقې ته دعا وایي. په زړه کې دا سوچ کول چې زه غریب محتاجه بے کسه بے سوکا او الله قادر مطلق او د خدای دی هر څه، نو زه د خدای نه غواړم. دې غوښتنې ته دعا وایي. دا یوه شوه. دویم دا دی چې بنده نه شی غواړي نو بنده خفه کېږي. عموما داسې وي، کله پکې بعضې سړی خوشحاله هم شي خو عموما خفه کېږي. د خپل نږدې رشته دار نه که غواړي دا هم خفه کېږي، او چې د الله نه غواړي نو الله پې خوشحالېږي. ولې؟ ځکه ما عندکم ینفد وما عند الله باق. چې موږ سره څه دي نو دا ختمېدو والا دي. نو که بنده نه غواړي دی ځکه خفه کېږي چې دی وي مال به مې کم شي، دی ځکه خفه کېږي چې دی به مال به مې خلاص شي، دی ځکه خفه کېږي چې دا شی به د په وس کې نه. او خدای سره چې څه دي نو ختمېدو والا نه دي. او الله سره چې څه دي نو الله بې وس هم نه دی، وس کې هم شته. د دې وجې نه رب العالمین قرآن شریف کې او حضور پاک په احادیث مبارکو کې دعا ته عبادت ویلې دي. وقال ربکم ادعوني استجب لکم. الله ایمان اغواړئ چې درکم. او بیا وروسته څه وایي؟ زوره نه درکوي چې خامخا وغواړه. ګورې خامخا وغواړه، ځکه دا غوښتنه عبادت دی. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سيدخلون جهنم داخرین. چې څوک زما د دې دعا له چې عبادت ته کبر او لویي کوي، وی خوار او ذلیل به دوزخ ته وردننه کړم. نو دې کې 2 خبرې شوې. یو دا چې دعا عبادت شو، دویم که نه غواړې الله خفه کېږي، او دریم دعا نه غوښتل کبر شو. دا کبر، کبر به نه کې، عاجزي به کې، الله به ورباندې خوشحاله شي. اوس ورونو د دعا په خپل هم ځان له لوستلی شي او بل ته م ویلی شي چې ما له دعا وکړه. دواړه په احادیثو کې ثابت. ځان لم دعا کولی شي. قرآن شریف کې ډېرې دعاګانې دي چې هغه الله مونږ ته وایي ځان له وغواړئ. او د ډېرو پیغمبرانو واقعات دي پکې، او هغې کې هغه پیغمبر ځان له دعا کړې ده چې کله تکلیف کې ګیر شوی دی نو ځان ته دعا کړې ده پیغمبر، او د خدای نه غوښتنه کړې ده. ګورې دعا د غیر الله نه، د ما سوا د الله نه، د بل چا نه ډېر لوی جرم دی. دا به د خدای نه غواړئ، د بل چا نه نه. موسی علیہ السلام الله ته څه وایي چې کله خدای ته محتاج شو او د مصر نه مدین ته لاړ او پیاده غریب منډې ووهلې او مزل یې وکړ،
رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا خدایا زستا خیر تا محتاج یم. او حضرت ایوب علیہ السلام چې کله بیمار شو تکلیف وته ونسید نو د چا نه سوال کوي؟ بیا د الله نه سوال کوي. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا خدای زه خو بیمار یم او تکلیف رسیدلی او خدایا ستانه لوی د رحم ذات بل نشته په ما رحم وکړه. نو د الله نه به سوال کوي، ځان له کولی شي. دا د موسی علیہ السلام ځان له سوال کوي، یونس علیہ السلام ځان له کوي، ایوب علیہ السلام ځان له کوي، او د مور پلار د پارم کولی شي. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. خدای ما مبخي او زما مور او پلار مبخي، او خدایا چې څومره مسلمانان دي دام ټولو بخي، چې کله حساب کتاب کې ما وبخا. نو ځان لم دعا کوا او مور او پلار لم کوا او بل مسلمان لم کوا. که بدنی تکلیف هم دعا کوا او کمالی مشکلات هم کولی شي او د بخنم کوا، دا دعا شو. د بل لم دوا غوښتی شي، بل لتم کوا او د بل د پارتم دوا غوښتی شي چې ما ته دوا وکړه. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مکه مکرمه ته روان دي، عمرې لذي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مټونی ولک جلبه وسره. دا مستحب دی چې یو سړی عمرې لا حج لذي او ته وسره لک جلبو کې او سمنځ وسره لاړ شي. د بیت الله د عزت د رواج په بنیاد ده، د بیت الله د عزت په بنیاد چې د بیت الله لذي نو درګه یو خمل مده نو لک به رخصت کا. اسیم د مسلمان تودیع او رخصت اول دا مستحب عمل دی. او چې کله د حج او د عمرې یا د یو نیک سفر نراشي نو استقبالم کولی شي. امام بخاری رحمت الله علیه په باب خوده دی چې نبی علیہ السلام به کله د سفر نراته عموما د هغې اسفار د جهاد او د غزو نو صحابه څه کوي چې ماشومان به هم وله مخې له استقبال لتلل، خو رواج به ترې نه جوړ. زمونږ په وطن کې د خلکو رواج جوړ کړی، ایرپورټ ته د دنیا خلک لاړ شي او د نیت نی چې د ښځې نه میلمه راغلی زه استقبال کوم، د نیتي جشن یې نیتي. هلته ښځې هم ځي، جینکې هم ځي او بې ستریم کوي. ما په خپله په ایرپورټ کې لیدلی دي بلکل بې ستره. او ډېر لوی جرم او ګناه دا کوي چې کومه ښځه هغه راغلي د عمرې او د حج نه نو بیا سړو ته ورته غاړه. دا ټول سړي خو یې رونه نی، د سره تره زامنې سې د ترور زامنې او سې لیورونه نو لی ورته او د تره زوی ته او د ترور زوی ته او د ماما زوی ته ورته غاړه وتل ډېر لوی جرم او ګناه ده. رور تم ښځه نشي ورته غاړه وتې، دام جرم دی. پلار تم نشي ورته غاړه وتې، دام جرم دی. زوی تم نشي ورته غاړه وتې، دام جرم دی. پلار لا زوی لا رور لا لاس ورکولی شي او تر غاړه وتل د ښځو دا ډېر لوی جرم او ګناه. او دا ما په ایرپورټ کې لیدلی دي چې نیم ورته غاړه وتل کوي، نیم وجود ورسره وجنګوي. دا ګناه ناروا دومره لوی عمل دیو کو پیسې دیو لګول او سفر دیو که نیکبخت دی نو چې رالې نو هر څه دي دوړه کړل او کیمرې ورته ویډیو کیمرې لګولي. ډېر مې لیدلي دا په دې خپلو سترګو مې لیدلي دي ویډیو کیمرې ورته لګولي په هغې کې جشن چې دا پلانکی ترور ببو راله ده عمرې نه او بیبي راله ده عمرې نه. اورېږه مونږ وله تصویرونه وباسو نو پردي سړي او پردي ښځې مې ویډیو کیمره وله جوړه کړي او بیا کور په ټي وي باندې هغه غږوي او په کمپیوټر یې غږوي چې دقه دې ګوره که نه عمرې نه پلان عالم. ماشومان ولا په غېږونو کې ورکوي هغه ښکلی او په ویډیو کیمرې دي. او چې دا کمې ښځې تلي دام نیمې بربنډي. زه نیمه بربنډ هغې ښځې ته ویم چې مخ یې ښکاري، لیچ یې ښکاري، سټ ښکاري، مری ښکاري
او لاندې خپې ښکاري نو نیکبختي ضرورت دی څه دی ساجت چې ایرپورټ له ښځو له استقبال نه دی په پرده په آرام د کور ته راشي که نه نو بعضې د شریعت حکم د مستحب په درجه کې وي خو مونږ خلک د هغې نه رواج جوړ کړو ګناه ته جوړه کړو دا مه کوئ بهر کیف حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته حضور پاک وسره د کینې لګوندي و جلب وسره وکړه او سوی ورته الله اکبر زمارور کې ګورې مونږ په دعا کې ير نه کې دا د مینې لفظ زمارور کې و خینا لا تنس مونږ په دعا کې ير نه کې دین ډېرې علامه خبرې معلومه یو دا چې حج عمرې لذي جلب وسره وکړه دویم ته معلومه یو مسلمان نه دعا غوښتل چې مامه یې راودا الفاظ استعمال اول دریم ته دا معلومه شو چې د بیت الله په خوا کې دوا قبليږي ځکه وي مونږ باندې یې او څلورم ته دا معلومه شو چې لوی سړی د رکوټي نم دوا غوښتي شي حضور پاک لوی شخصیت دی د دعا د قبلې دو وعده خواغي سره شوی دی دعاګانې خو باغي خلکو لغوښتې لیکن دا حضور پاک امت ته اوري چې زه د عمر رغواړم نو دې باندې سړی نه شرمېږي مشر نه کشر نه استاد د شاګرد نه او لوی د رکوټي نه دعا غوښتې شي او د بل نه دعا غوښتل دا مستحب شو حضرت ام سلیم حضور پاک له ماشوم راوستي حضرت انس نبی علیہ السلام یو ځل ارمان وکړ یاره که یو ماشوم وي زما خدمت وکړي نو ام سلیم او ابو طلحه دا ښځه خاوند یو بل سره سلام اصلاحات وکړل چې دا انس هوښیار دی نو که دې موږ حضور پاک له بوته او د هغه خدمت یې وکړ نو ډېر بخي نو دې ماشوم راوست حضور پاک له نو یو ځل ام سلیم نبی علیہ السلام ته وایي د الله رسوله دا انس ستا خادم دی نوکر دی خدمت دی کوي نو ادعو الله له دعا ولا وکړه ګوره د خپل بچی د پاره هم د بل نه دعا غوښتی شي د مشر نه هم دعا غوښتی شي نو حضور پاک ورته داسې دعا وکړه چې سمې رنګ کړه وی اللهم بارک له فی عمره وماله وولده خدای د دې انس په عمر کې او په مال کې او په بچو کې برکت پیدا کړي خبره پټې نه ده خو ډېره درنه او مضبوطه ده نو حضرت انس وی د حضور پاک دعا قبول نه وی زما وی د نورو خلقو باغ په کال کې یو ځل میوه کوي او زما باغ په کال کې دوه ځله میوه کوي دا برکت شو او د ده په باغ کې داسې یو بوټي و د خوشبویې چې هغې به داسې خوشبو کوله چې داسې خوشبو چرته نه وه نو مال می دو ځله می باغ میوې کوي وی ولې مال کې ولا الله برکت واچي او الله ورته دا ورته د نبي اسلام دعا وکړه چې عمر کې برکت واچي وی عمر می دومره دی چې د سلو نه اړېدلې او نه مې لا ویښته سپین شوي دی او نه مې غاښ خوتی دی عمر هم خدای ډېر ورکړي او بل وی الله په بچو کې اولاد کې ولا برکت واچي نو دوه کم سل خو مې ولیدل او نور دې پکې خدای خیر واچي دومره بچي ولا خدای ورکړه دې نه څه معلومه شوه چې یو انسان بل ته ویلی شي چې زما دې رور ته زما دې بچي ته او زما دې کشر ته دعا وکړه هغه دې منکار نه کوي چې نه کوم ځان له کوه که نه بعد انسان ته یو سړی وایي که نه ما ته دوا وکړه وایي ځان د دوا قابل که ځان له کوه که نه هلکه کبر مه کوه کبر مه کوه به د الله خبر کېږي کبر مه کوه هغه د خدای نه دعا کوي غواړي خو تا ته ورته نیک ښکاري او ته ورته ښه سړی ښکاري نو تا ته وایي ما له دعا وکړه بعضې خلک وایي ولې بل ته پکې ساجت دی بنده خدای ته نشي ویلی څه نو حضرت ابو طلحه او ام سلیم د خپل بچی د پاره ډارک خدای ته نشو ویلی څه چې حضور پاک دی او حضور پاک چې حضرت عمر ته وایي چې ما ته دوا وکړه نو حضور پاک ډارک نشو ویلی خدای ته څه دا خو مخلوق ته یو مسله وښوله نو په شریعت کې به خپل عقلونه نه جنګوي
بس دا ثابت شوا چې د بل نه دوا غوښتی شي او چې د بل نه دوا غوښتله نو به ځان کې کبر او لویي نه پیدا کوي چې ځان له کوه که نه ځان د دوا قابل که نه نه شکر وباسه چې تا نه دوا غوښته بل د یو مسلمان دوا د غایب د پارم قبلیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی یو څو دواګانې خدای قبلی یو د مور پلار دوا د بچی د پاره چې مور او پلار بچی ته دوا وکي او خیره هم ګورې ډېره زر قبلیږي یو حدیث کې راځي بعضې وخت کې مور خیره وکي بچی ته ماشوم روانې کوي اکثر مور ورته خیره وکي پلار ورته خیره وکي نو چې خیره ورته وکي نو الله د ماشوم ته هغه وخت وي خدای دې مړ کړه دا ډېر د ښځو کې مصیبت دی دا ډېر زیات په پوټې خبره خیرې کول خاوند تم ځان تم او بچو تم خیره پخ انسان د خدای نی خوښ د ترمذی شریف حدیث د بخاری شریف کې مشتا لعان چې کم سړی همیشه خیرې کوي او خیره پخي که ښځه ده او که سړی دی او که بوډۍ ده او که ځوانه ده خو چې دا ډېر خیرې هر وخت کوي خیرې دا د خدای نی خوښ دا د خدای بدي شي خیرې ولې کوي او کته وی چې ما سره سړی بد وکړل نو خدای شته که یو حدیث کې راځي چې چا سره چا ظلم وکړو او تا ورسره خیره دې ورته وکړه نو تا خپل بدل واغېسته تا دغه وسو او که خیره دې ونه کړله نو بدل دې پې پاتې شو نو خدای پیشه او کار یې پیشه که ته ورته خیره وکړې نو ستا خو پوټې نه سپېړه ده او که خیره دې ونه کړه الله ته دې پرېښو نو د الله د سپېړې نه مضبوطه سپېړه بله نشته لیکن کولی شی خیره په شریعت کې خیره جایز ده چا سره څوک ظلم وکړي نو خیره کولی شي اصل کې دا بدخیري ده خو موږ ورته خیره وایو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیت الله په خوا کې منځ کاو ابو جهل دی عتبه شیبه ولید دا کافران ناستی نو ابو جهل حضور پاک پورې ټوکې شروع کړې وی دی ریاکار ته وګوره چې منځونه کوي عیاذا بالله او یاره څوک شته چې د فلانکي د اوښانو ګاړۍ ته لاړ شي او یو لرې ترې راوړي بلکې اصل کې صلاح جزور پیروان ته وایي چې دا اوښه لنګه شي او د هغې نه هغه کم پیروان بار غورځېږي عقبه ابن ابي معيط اشقى القوم سپیره بدبخته پاسېده نو هغه چې کوم ګندو د اوښې ټول ګند یې راوچت که ورویړه ابو جهل ته وی په دې څه وکړم وی صبر وکړه چې حضور پاک په سجده پرېوته وی دا وله په دې املا د پاسه ور واچوه ګندونه یې په املا د پاسه وغورځه قسم دی رونو د دواړو جهانو مبارک سردار د دې دین دپاره ډېر محنت تیر کړی ډېر خواري او ډېر تکلیفونه او ډېر برداشت یې د دې دین دپاره کړی او زموږ نه مفتو کې روان دي موږ دې دین له توجه نه ورکړو بل دیندارو پسې خبرې او کنځل نابیل کوو چې حضور پاک په شی ور وغورځو عبدالله بن مسعود یاره ارمان افسوس نو وس مې نو که ورتلم نو وجله مې لو کاله یاره که څه قوم او طاقت مې وې نو فاطمه ماشومه وه اچا خبر کړه نو ماشومانو ته څوک غږ نه کوي بیا چې جینۍ وي نو په منډه راله او هغه شی د حضور پاک د ملا نه وغورځاو او کافرو ته بد شروع کړل او هغوی داسې چې دا شی ور وغورځاو پې نو هغوی داسې وخندل چې د خندا نه به په یو بل ور پرېوتېدل ګوره مستی خو یې وکړه هغه وخت سره لیکن انجام نه دی خبر حضور پاک سر روچت کړ او د بیت الله په خوا کې ورته خیره وکړه اللهم علیک بقریش اللهم علیک بابي جهل اللهم علیک بعتبه ابن ربیعه و شیبه ابن ربیعه خدایا ابو جهل رونیسا خدایا عتبه رونیسا هلاکه کا خدای شیبه هلاک کا ولید هلاک کا چې کم خلق و دا غي نمونه واغشتل نو بعض وخت په انسان ظلم وشي نو که خیره کوي نو جواز شته جایز دی کولیش عبدالله بن مسعود وی زما وی قسم په خدای چې خیره الله قبول کړه اگر چې قبول پاغه وخت شو خو ښکاره رستو شو په بدر کې ښکاره شو په بدر کې وی ټول می ولیدل چې د بدر په کوي کې لوړې پراتو
خدای هلاک کړل د پیغمبر یې څه وکړل بې عزتي وکړه الله خفه شو نو خدای هلاک کړل الله ذلیل او تباه کړل نو د مارونو ګور یو د مخلوق د خیرونه ځان ساتي د بنده د خیرونه ځان ساتي ظلم مه کوئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي و یو څو خیرې خدای قبلی یو پکې د مظلوم خیره ده دا فوراً اسمان ته اوچته شي او الله پاک دې مظلوم له آواز ورکړي لا انصرنک ولو بعد حین وی څه وخت پس به کوم خو مدد به دې کوم د خدای مدد چې د مظلوم کوي څه شی دی مدد ظالم له څپېړه ورکړه نو ظلم مه کوئ دا ظلم انجام خنی د ظلم انجام ډیر زیات خطرناکي دی وخت کې خو تا ته یو سړی کمزور ښکاري او تا ته پوټینې ښکاري او تا ته بېوسه ښکاري خو خدای بېوسه نه دی ښه خدای بېوسه نه دی یو بادشاه چې ته په یو علاقه تېرېده د سیند غاړه د ځنګل کې یو ځای خوښ شو هغه خشته ځنګل و شینکۍ وي بوټي او اوبه دي مزېده نو نوکرانو ته ویې دلته مال یو محل جوړ کړئ او فټافټ جوړ کړئ شابه بس هغه بادشاه د دنیا ګلکاران او کاریګر په اون خطر او داسې په اون خطر چې فټافټ ولا محل جوړ کړ خالا خشته ښکلې مزېدار چې خشته محل یې ولا جوړ کړ او بادشاہ ته اطلاع شو چې صاحب محل تیار دی افتتاح کې راځه چې بادشاہ راغی محل سره خوا کې یو کور و دا ولې دا کور هم ولې پرېښی دی ځکه هغې محل کې چې څومره ځایونه راتلل ټول یې وار کړل بادشاہ له محل جوړېږي هغه لږ ځای یو کور پاتې دا ولې وی صاحب دا یو بوډۍ ښځه بې څوکه بې کسه ده دا د هغې دی او ستا محل ته پې تاوان هم نه رسېده ستا د محل نه لرې دی نو محل ته پې تاوان هم نو ښځه هم بوډۍ به پې خفه کېده نو موږ د دې دا کور پرېښی دی وی دا زما په محل یو بدنما داغ دی دروان کې شبه بوډۍ ته یې وی کډه کوډه دی نغاړه اډر دی بوډۍ یو شی ابن نون لراله وی زما محل بادشاہ روانی نو وی خدای چاته تللی دی الله تس درخواست وکړه الله اکبر محل روان شو محل جوړ شو د بوډۍ کور روان شو بوډۍ عجیبه سوال کوي د دې سوال هم عجیبه طریقې بوډۍ وی یا الله زما دا کور چې روانه نو خدای که زه نوم ته چاته تللی وې الله که زه نوم نو ته چېرته تللی وې ته کوم ځای وې او الله که زه بېوسه وم ستا طاقت څه شو زه بېوسه وم ستا طاقت څه شو بادشاہ ته اطلاع ورسېده وی راځه محل تیار د بوډۍ غم روان کو بادشاہ سره د وزیرانو مشیرانو محل ته راغی افتتاح شوه الله هلته بوډۍ خدای ته لاس ونیوه الله پاک هغه محل سره د هغه بادشاه وزیرانو په ځمکه وردننه کړ ختم ظلم بنه کې د مظلوم خیره دا دومره تیز الله ته رسی دومره زر تیز رسیدلو نه مراد قبلیدل دی الله دار شي نظر خبرېږي دومره زر قبلیږي چې دومره بل شی نه قبلیږي ټیک تا قبول شوه خو بعضې وخت کې خدای ظالم له لږ وخت ورکوي غایب مسلمان چې مسلمان له دعا کوي دا قبلیږي یو دا ولې دې کې اخلاص ډېر زیات مخامخ خو چې سړی چاله دوا کوي نو بیا هم دې وایي د دې به خوشحاله شي مخامخ چې دوا کوي دې بیا هم وایي چې زه ورېږه دې خو به راته وایي چې دوا یې راته وکړه خو چې ته په مدینه کې یا په مکه کې او دې دلته یو هلته ونه سوال کوي او دې در سره ني نو دې کې اخلاص ډېري دا خدای پاک قبلوي قسم دې حضور پاک خپل امت دپاره دعاګانې کړي هغه امت چې رستو به راځي تر قیامته پورې هغې دې سوالونه کړي نو دعا د غایب له قبلېږي
خیره قبلیږي او د دعا د قبلېدو دپاره بهترین څیز څه شی دی ښه شی چې درته وښیم یو عبادت دی عبادت وکړو د عبادت نه پس دوا وکړه دا خدای قبلی اذا فرغت فانصب والى ربك فارغب چې کله ته د عبادت نه وزګار شې نو ښه ډېره دوا وکړه ځان خدای ته ښه ستړی که او چاته د چا نه سوال وکړه الى ربک مقدم د مخکې طالبان په پوهېږي خاص خدای ته ځان زاري شروع وکړه الله ته رغبت وکړه د دعا نه پس عبادت نه پس خدای پاک دوا قبله که فرض دی وکړل که نفل دی وکړل که سنت دی وکړل که عمره دی وکړه که حج دی وکړه که قرباني دی وکړه خو چې عبادت دی وکړه په دې عبادت الله خوشحاله شي نو چې خوشحاله شي نو بیا دعا خدای پاک قبله دا یو دویم د نیمې شپې پېشمني کې خدای دعا قبله حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې پېشمني وخت کې اخره شپه کې رب العالمین اوازونه کوي درې د خپل خاص شان لایق سره د لومبي اسمان ته کوزیږي خدای پاک زمونږ په شان کوزېدل نه کوي د بنده په شان په هغې الله ښه پوهېږي درې اوازونه کوي یو اواز دا کوي څوک سوالګر شته چې ما نه وغواړي دویم سوال دا आवाज دا کوي څوک بخنه غوښتونکی شته چې ما نه بخنه غواړي الله اکبر بابا جی زموږ د خدای پاک وبخي ما ډېر د هغه دواګانې په پېشمنۍ اورېدلې دي هغه یو خټکې وی الله تا ته خو موږ نه ویلي چې دا سوال دا आवाज وکړه دا خو ته په خپله د आवाज کې نو څوک محتاج شته څوک سوالګر شته څوک ضرورتمند شته څوک بخنه غوښتونکي والا شته چې د دعا والا قبوله کړه نو چې الله آواز کوي رښتیا ووایه نو بیا به یې قبلېږي به نه قبلېږي دغه وخت دعا قبلېږي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي مانځه نه پس هم دعا قبلېږي لمونځ او د دعا دپاره بهترینه یو بله طریقه هم شته چې د مور پلار خدمت وکړي غږ ورته مه کوه د دوا خدمت کوه په خپله دوا کوي د عالمانو او د صالحینو خدمت وکړي دا ورته مه وایه چې ما ته که ووایې ښه خبره ده ګوره بل ته دعا ویل ښه دي خو که ته ورته نه م وایې د هغه له دوا کوي او چې تا خدمت وکړه ته چاپي وکړه تا وله اوبه راوړې تا وله بل څه شی راوړه نو اپې ډېر زیات خوشحاله شي تا په اخلاص خوشحاله شي او الله هم خوشحاله شي نو چې هغه دوا وکړي نو خدای قبولوي حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه د حضور پاک د تره زوی دی او د ده مور او حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها خویندې وې لکه په پیغمبر علیه السلام یې د مور خور ترور واده وه د ترور خاوند نو د مې ما وی ودرېږه د ترور کره یو شپه کوم چې د نبي علیه السلام د عبادت د شپې طریقه را لاندې کړم چې څنګه عبادت کې نو نبی علیه السلام کره سم لاسته دا دوه ځله دا واقع شوې یو ځل نه دوه ځل نو وختي پاسېدم نو پیغمبر علیه السلام استنجا خانې ته ننوت نو ما لوټه ډکه کړه ورته مې مخې ته کېښوده ګوره ماشوم دی هوښیار دی نو چې حضور پاک دا غسل خانې نه بار راووت د بیت الخلا نه وی دا لوټه راته چېښودې ده وی دا ابن عباس عبدالله ابن عباس نو فوراً یې ورته یو ناشنا دعا وکړه اللهم علمه الحکمه خدای دته د دین پویه وښیه او بل ځای کې راځي اللهم علمه الکتاب والحکمه خدای په قرآن یې پوه کې او د دین پویه دومره ښکلې دعا یې ورته وکړه
ګوره هغه ورته ونه وي چې ما ته دوا وکړه خو خدمت یې وکړه نو چې خدمت یې وکړه نو په خپله دوا یې ورته وکړه نو د عبدالله ابن عباس نه خدای پاک رئیس المفسرین جوړ کړه د ټولو د تفسیر د قرآن شریف د عالمانو استاذ ته خدای پاک جوړ کړه بل دعا چې کې نو داسې دعا کوه چې هغه د عقل او په عرف کې جایزي چې د عقل نه لرې نی د عرف نه لرې نی د خدای وس کې خوارسي تو سوالو کې د خدای نه ښځه سوال کې یا خدای پاک بچې سار را پاسم چې د کټونو د خپې مې د سرو زر وي او چې سار را پاسم نو دا د چټو مولې چې سره زري او دا ننګریم د سرو زر وي او د خاوند د سر چې مم د سرو زرو شوي دا سوالونه دا منل دا ګناه ده داسې باندې خدای کولی چې خدای سره ټوکې مه کوه چې کوم په عرف کې ستا د وس لاندې دي هغې کې وکړه خدایه چې پټي ته لاړ شم چې دا غنم مې ډېر ښکلې ټوکېدلي راله ښه زرغون کا خدایا دا لوګان مې کرلی دي خدای دې کې راله ډېر زیاته فایده او برکت راکړه خدای دا ګني مې کرلی دي خدای ته پکې ډېر لوی برکت واچوه خدای دا مزدوری کوم دکان کوم الله ته پکې ډېر لوی برکت واچوه داسې دوا وکړه داسې نه چې بس دکان دروازه کولو کم او چې کوم هغه کیلوګان او نیم کیلوګانې چې دې نه سره زر جوړ شوي داسې مه کوه حضرت موسی علیه السلام یو خاص شاگردو نو یو ځلې موسی علیه السلام ته وی د خدای نه راله سوال وکړه چې زما متعلق سبا بل ورځ مستقبل کې څه کېږي چې ما پې مخکې خدای خبروي هلکه وی دا خبره ښه نه ده بعضې خبرې الله پټې ساتي او دې کې خیر یې ګورې وی نه ماله به دا سوال خامخا کې د الله نه چې زما متعلق سار بل ورځ وروستو څه کېږي چې زه پې مخکې خبرېږم دا خو دې نه خو که څوک خبر شو نو الله پکې حکمت ته خو ظاهر کې بنده ته ښه ښکاري چې ما ته پته ولګي چې دا تجارت ښه دی نو کوم با او چې دا پته ولګي چې ښه نه دی نو نه به کوم که ما ته پته ولګي چې دا ښځه ماله بختوره د بچي به راوړي نو اوبه کم او که دا پته ولګي چې دا سپیره د بېلمانځه ده نه به کوم که ما ته دا پته ولګي چې دا پلان کې دی ښه دی کور پکې جوړوم نو وابلم او که دا پته ولګي ښه نه دی نه به کوم د دې یو طریقه شته ښه که یو کار کې او ته وایې ما ته پته نشته که ښه دی که خراب نو د هغې دپاره نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو منځ خولی دی استخاري منځ ورته وایي ابه دوه رکاته منځ وکې او د مانځه نه پس به بیا یو دعا د هغه دعا به ووایې هغه دوا که تاله نه درځي نو په کاغذ یې د ملا صاحب نه لیکلی شي د کاغذ نه هم خیر دی ویلی شي هم به وایې بعضې خلک بل ته وایي ماله استخاره وکړه ورې په دې هم ځان پوه کې هر سړی به ځان له په خپله د استخاري منځ کوي په دې پېښور کې پنډۍ کې ځای په دې دوکانونه لګېدلي دي چې که تاسو په مې استخاره کوئ موږ به درله استخاره وکړو دی د پیسو دوکانداري جوړه کړې ده مشوره به هر بنده د الله سره په خپله کوي دارو به مریض خوري که بل بیا وله خوري ما ته یو سړي ټلیفون وکړه څه مسله وه نو ما ورته وظیفه وښوله مې دا وظیفه وایه وی یاره جي ته بیا راله ونه وې مې اوس به مونږ دې ته ناست یو چې خلکو له به وظیفې وایو نو ما ورته وې مې ته په خپله ووایه که نه وی نه که تا راله ووي ډېر بخي نو ما چې بنده ناجوړ یو ډاکټر له لاړ شي او ډاکټر ورته دارو لیکي او مریض ورته وایي چې ډاکټر صاحب دا به راله تو نه خورئ نو ډاکټر بیا په دا مازدیګر ووایي چې زه به دا سل مریضان ماله راغلل نو د دې ټولو مریضانو دا دارو چې زه خورم نو ناجوړه زه یم که ته ناجوړه ویلی شي ډاکټر ته دا حکیم له چې لاړ شي او ستا په خېټه دستونه دي یا خېټه دې سخته ده سخته کلکه ده او حکیم ته وایي زما خېټه کلکه ده بار مې نه کېږي او دارو درته ولیکي ورته وایي حکیم صاحب ته بیا راله نه خورئ
نو پاغه دستونه لګي خېټه ستا سخته ده او دارو پاکي مو خورئ نو قانون دا دی چې څوک ناجوړی نو دارو به هغه استعمالی نو چې کوم سړی محتاج دی وظیفه به وایي نو ما ته رښتیا هغه په جواب کې څه وایي یاره جي وایي زمونږ دا خوله د دې دوا قابله نه ده د دې وظیفې نو مې ستا خوله بس صرف د نسوارو خوټکڼی ده چې د 400 نسوار پکې اچوي د دې خو قابله ده چې ته په لا اله الا الله وایې که نه کلمه هم نه وایې نه کلمه خو وایم د دې خو قابله ده چې ته پې مونځ ته ودرېږې که مونځ هم نه کې نه صاحب مونځ خو کوم نو چې د هغې قابله ده نو ذکر پې ولې نه کې او قابله که که نه خوله قابله که برش پکې ووه په دا خوله کې دی په دا نغري کې دی صفی وکړه دا نسوار او دا ګندونه ترې لر کړه دا دروغ او غیبت پې مه کوه کنځل پې مه کوه خوله صفا که نو استخاره به هر سړی ځان له خپله کوي دا ټیک ده بعضې زمونږ علماو زمونږ رواج غوندې دی کتابونو کې ذکر نشته یو بل له خلکو کې مجبوره شي موږ هم بعضې وخت دوستانه مې مجبوره شو تی خو هغه ضمایر ولا بیا بدلو هغې کې چې کوم ضمایر دي طالبان پې پوهېږي ولا بدل کو داسې دي پکې یا الله که دا کار زما دپاره ښي په دنیا او په آخرت کې دا الفاظ پښتو کې به ووایم نو خدای ما ته احسان کی توفیق راکړي او که دا کار ماله په دنیا په آخر کې ښه ني د ما ته اړه واړی نو اوس ګوره چې څوک استخاره کوي به داسې وایي اوس ما ته مسله نه وایي چې زه یو ښځه کوم او ما له استخاره وکړه نو چې ما له ضمیرونه راځي خو زه به ده ویم چې که پلانکي له خدای دا کار ښي نو ولې وکړې نو چې ضمیر باندې نه پوهېږم او زه یم چې خدایه که دا ښځه ما له ښي نو کوم هغه له غواړم ځان له کوم هغه استخاره او ښځه خو مې ځان له غوښته که دا ښځه ما له ښي عربي الفاظ نو استخاره به ځان له کوي استخاره کې ګورې دې کې م یو ټکې درته ووایم دا هم د خدای سره مشوره کول دي او د الله نه خیر غوښتل دي دې کې خوب لیدل څه فرض او واجب نه دي او بل د خوب په تعبیر ډېر خلک نه پوهېږي نو بیا بعضې خلک وایي ما دا خوب ټیک ده علماو لیکلي که شین شي دي ولید سپین شي دي ولید رڼې اوبه دي ولیدې بوټي دي ولیدل عالم دي ولید نو دا کار د کولو دی کوه او که خړ شي دي ولید سور شي دي ولید څښه اوبه دي ولیدې ګندونه دي ولیدل دا را دې نښه ده چې مه کوه لیکن علما وایي چې اصل خوب لیدل نه دي اصل د زړه میلان دی چې زړه د کم طرف ته متوجه شو کار کوه خو چې استخاره دې وکړه او بیا د زړه یو طرف ته متوجه شو نو بیا کول په کار دی که خدای دله مشوره درکړم بیا به د خدای مشوره منې بهر کې دا طریقه شوه خو هغه سړی خو ټینګ و موسی علیه السلام ته وایي چې ما له خامخا د خدای نه سوال وکړه چې زما متعلق سبا بېګا څه کېږي زه ترې خبرېږم هلکه دا خبره ټیک نه ده نه نه د الله رسوله دا کار به کې موسی علیه السلام خدای پاک ته ووایي وایي خدایه دقه زما خاص امتي دی او زه یې مجبوره کړم د ده متعلق چې سبا بېګا څه کېږي وروسته زمانه کې دی پې خبره وه وایي موسی ګورې خیر یې پکې نشته الله بس مجبوره کړې ما نو قبولې که خیر شته که نشته ما خو پوهېږه اوس نه پوهېږم لکه بشیر جان ته موږ بار بار وایو چې بشیره ښځه کې د خیر نشته 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 او دی وایي نه ما پکې خیر نو بس اشنا چې نه صبرېږي نو پڼ ور په سر که بیا خو موږ پڼډ هم نه ور په سر او که دا چل پکې شته غره چې د باندې ټوپ نه نیوال یعنې وجلې بیا وي ما ته وختي وایي چې که ته 3 ورځې ډوډۍ ونه خورم ما ورته بشیر جان ډوډۍ وخوره بیا ځه وایي که 3 ورځې ډوډۍ ونه خورم ما له دونه غوښې خدای را کړي چې د ما پې ګزاره کېږي 3 ورځې ونه خورم که نه نو هم مې کار کېږي نو ما ورته څه ووایي مې چې ته په یو ورځ هم خورې د 3 ورځو خورې غم دې هم دغه دی 3 ورځې خو چې ونه خورې هم دې ګزاره کېږي خو په یو وخت هم د 3 ورځو خورې الله دې خوشحاله کړي موږ سره خوشطبي کړو زموږ خوښ زړه ته هم نږدې دی ځکه د حضور پاک مداح دی د نبي علیه السلام صفتونه کوي ښکلی اواز خدای ورکړی بهر کیف موسی علیه السلام چې کلک شو ورته الله ورته ډېره ښه زه چې د متعلق وروسته څه کېږي دی به مخکې خبرېږي خو خیر پکې نشته چې څه موده تېره شوه دې سړي ته دعا خو قبوله شوه دې سړي ته پته ولګی چې زما یو اس دی او ابه به بل ورځ مري دعا قبوله شوه
بس زری منډې ته بوتو خرڅې کا او پیسې جیب کې واچول او خوشاله را روان دي موسی علیه السلام ته وی تا خو خیر پکې نشته دا دې ګوره که ماته دا پته نه وي لګېدلې نو اس به مې مړو بلا تاوان به مې شوی نو بس خرڅ مې که اوس که مري د چا به مري ما خو پیسې نقدې کړې یو څو ورځې پس ورته پته ولګېده چې یو غلام دی دی به دې مري د چهارشنبې زیارت پر ورځ زری غلام منډې ته بوت او خرڅې که پیسې جیب کې واچوې لاړ موسی علیه السلام ته ورته وی ګوره تا خو خیر پکې نشته دا د بل خیر راورسېد که ماته دا پته ونه وی لګېدلې نو پرون به مې اس مړو نن به مې غلام مړو بلا تاوان به مې شوی نو بس اسم پته ولګېده خرڅ مې کو غلام هم پته ولګېده خرڅ مې کو پیسې مې نغدې کړې چې مري د چا به مري یاره موسی علیه السلام هم حیران شو چې سړي ته خو په دې کې پیدا میلاو شوه او الله وی چې خیر پکې نشته چې څو ورځې تېرې شوې ورته پته ولګېده چې د جمعې په ورځ به زه مرمه خدایا دقه دی چې ویر شروع شو کور کې جړانګونه راغی موسی علیه السلام لا ای دا خدای پیغمبره ما ته خدای انکشاف وشو پته ولګېده چې په پلانکې ورځ به زه مرم زه اوس الله ته ووایه چې خبره رستو کې وی اوس په ارام کښېنه د مارونو ګورې دی هم د خدای لوی حکمت دی چې دا مرګ خدای پټ ساتلی یعنې که چاته پته وه چې پلانکې به په پلانکې ورځ مري او پلانکې به په پلانکې ورځ مري والله که یو میاشت په کور کې چا ډوډۍ خوړلی وه ولې په 1 تاریخ به مې بابا مري او په 3 تاریخ به مې بیبي مري او په 2 تاریخ به مې هغه د تره زوی مري او په 5 تاریخ به مې پلانکې ګاونډي مري او مخکې نه مونږ خو هسې په غم اخته یو ځان هم په زور په قهر اخته کړی دی چې مړی وشي نو په 50 ورځې ولا جنازو لو دواګانو لو تعزیتونو لزو او کور کې جامې هم نینځئ تاسو ولې مړی شوی دی مړی شوی چلو جامې ولې نینځئ او کوټې ته هم نه ننوځي هغې کې هم ډیوې به لیکلي ولې مړی شوی دی له راځي په غم اخترې په ځان اخترې که دی له راځي دا هم ځان له غمونه بیل جوړ کړي نو که دا وي نو بس روزانه اوس خو د مرګ نه پس خلک په غم خادو پسې منډې وایي بیا به د مرګ نه مخکې خلکو منډې والی بل اوس به مرې که نه مرې به مرم به نو څوک کور کې جړا بچي جړا ښځه جړا او ټول جړاولې چې کاکاجي به په 3 تاریخ مري د جړانګولا به شابه مرې به ګورې هغه زما بابا ته به هم زما سلام وی دا لوی نخرې به وې دا خدای پټ ساتلی دی چې د مخکې نه څوک په غم اخته نه شي خیر موسی علیه السلام ته کېناسته الله ته ووایه د ما خو پته ولګېده موسی علیه السلام الله ته سوال الله هغه زما هغه امتي ته خو پته لګېدلی خاص ملګري ته چې بل ورځ به مري ته چلو که الله موسی تا ته ما نه وي چې خیر یې پکې نشته نه مې وې درته خو تا هم نه منل هغه هم نه منل داسې کار دی چې زه کله د یو سړي نه خفه شم نو د هغه په سر مصیبت را غورځوم د هغه په سر مصیبت را روان نو زما پې رحم راشي هغه مصیبت د هغه د سر نه لرې کړمه په مال یې وله ور غورځوم چې دله غوندې مال به وله برباد کړمه نو سر خو به یې بچ شي که نه لږ بیا ودړدو نو د غلطي کړې وه نو ما د مصیبت په سر را روان و دا مرګ وله مرګ نو زما پې رحم راغی نو ما وی زورېږه یو اس به وله مړ کړو لږ بیا ودړده و دام ډېره ده نو خو د خرڅ کا دړ خو یې ونه لیده نو مصیبت بیا د په سر را روانو زمونږ پې بیا رحم راغی نو مونږ ولا مصیبت په غلام ور واچو چې دی غلام به وله مړ کړو دام وله ډېره ده نو غلام یې هم خرڅ کو نو اوس بل څه شته نه په چای ور واچو شی بره پروت دی اوس ورته وایه چې کفن ځان له والي خپې پکې نغاړي نو داسې سوال به هم نه کوې هغه سوال به کوې د الله نه چې هغه شرعاً جایز دی عرف او د اسبابو نه موچت نه حضور پاک مبارک حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ فرمائے وی چیلے وی حضور پاک مونږ ته حواله کړی نو چې ماسخوتن مونځ به وشو نو نبی علیہ السلام به راغی نو مونږ به چیلې ولشلې نو لومبې پیم هم په حضور پاک وسکل او بیا به هم په خپل اسکل او غریبانانو له به هم ورکړو وی یو ځل نبی علیہ السلام رانغی نو مونږ دا ګمان وکړو چې نن جوړ نه راځي نو مونږ هغه پی په خپله وسکل او په غریبانانو مسکل سم پرې نه ښوده او د سملاست
وی چې سم لاستو دغه دی چې نبی علیہ السلام رانه نه و مونږ اودنو خو پراتو په دستا او خو دا خو به مونږ اوسو شرمېږو ځکه پی خو مونږ څکلي دي او نبی علیہ السلام لم نه دی پرېښی ځکه ناوخته کړې مونږ وی نن نه راځي وی د حضور پاک مبارک دا عادت و چې چاله به تکلیف نه ورکوه غالي غوندې دروازه کوله وکړه او رانه نه په قلا وی غلی مونږ ځان د قصد او د که شرمېدو غلی غوندې د یوې کټوې نه سر اوچت کړه پی پکې نو او غلی غوندې د بلې نه سر اوچت کړه پی پکې نشته غلی غوندې برغولې د بلې کټوې نه اوچت کړه پی نشته او مونږ کوي مونږ دا قصد دا نو ده وی بیا لاس اوچت کړه او سوی یا الله چې ما څوک سیراب کړي نو خدای تیم سیراب کړي ګوره دی نه وي چې خدای دا کټوی را ډکې کا کولی شو که الله ته ویلې وي چې الله دا کټوی د پیو ډکې که نو هم به ډکې وي بېګډو چیلو به ډکې وي لیکن داسې نه وایي څه وایي خدای چې ما څوک سیراب کړي ته سیراب کا بس مقداد پوه شو چې نبی علیہ السلام دوا وکړه وی زر مې بلستل نه ډغره ورکړه په منډه پاسېدم شرمېدم او ګډو چیلو له ورغلم چې انشاءالله دوا یې کړې ده حالانکې ما لږ ساعت مخکې تشې کړې وې ساس کې پیم پکې وی چې مې په غولانځ لاس راخ که نو چیلې غولانځ یې ډکې شوې وې نو مې اولشلې نو حضور پاک له مې راوړې ما الله رسوله مونږ خو ته لیټ شوې نو مونږ وی ګنې نه راځې نو پیم خلاص کړه ګوره اوس داسې یې ویلی شو چې خدای کټوی ډکې کړې لیکن د اسبابو په بنیاد یې دوا وکړه چې خدای مونږ څوک سیراب کړي نو دوی هغه ته وکړه نو بس مقداد لاړه دوا قبوله وه بیا نو دا سوال کوه چې خدای دکان کې مې برکت واچې دا سوال کوه چې خدای رزق کې مې برکت واچې دا سوال کوه چې خدای پاکه ځمکه کې مې برکت واچې دا سوال کوه چې خدای فصل کې مې برکت واچې دا سوال کوه چې خدای تنخواه کې مې برکت واچې دا سوال کوه چې خدای کاروبار مې وچلې دا سوال کوه چې خدایا ډېرې ګټې د دنیا و آخر راکې دا وکړه دا نه چې سار را پاسم او بس چټو او مولې د سرو زروي په دې غم په دې ټال مه ځانګه اخرت ته به هم لاړ شي او ټټو به دې هماغه د لرګي پروت دي په دې ټال مه ځانګه نصیب به دې مړه شي او مولې به هماغه کاڼي خدای کولی شي خو بعضې څیز الله نه کوي دنیا دارالاسباب نو د مارونو ما درته مخکې ووی چې موږ ټول محتاج یو چاته چوک سره وایه بچی څوک راکوي عزت او ذلت د چا په لاس کې دی جون او مرګ د چا لاس کې دی چې الله ته محتاج یو او الله وی هم چې ما نه وغواړی چې درکړم زه اکثر وایم ویم دروازې که یو خان صاحب لا ملا صاحب لا بلخ صاحب لا ورلی او ته څو غوښتل نو بیا او که د شپې په 12 بجې او په 2 بجې د چاته ور وو چې ما له 15 روپۍ راکړه نو ممکن ده که دې روغ پرېږدي وایي دا ستا د راتلو ټیم دی د شپې په غوښتنه بنده خفه کېږي قار ورځي او د شپې په غوښتنه خدای خوشحالېږي ولې خدای له ستړي نه راځي خدای له خوب نه راځي خدای له اوده نه راځي نو الله پې خوشحالېږي بنده نو د زړه نه الله ته سوال کوه بل نه م غواړه داسې کار هم کوه چې بل خوشحاله شي او دوا درته وکړي او د مظلوم نه خیره مو باسه خو یو بس اخیری خبره ده چې دعا کې دړنه وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله لا يقبل عن قلب لاهٍ غافل چې دا غافل زړه دوا خدای نه قبلوي زمونږ دا دواګانې ټول د غافل دی شیطان مونږ باندې لوبې کوي نخرې کوي چې مونځ کې اهدنا الصراط المستقیم دا دعا ده صراط الذين انعمت عليهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین نو دا لږ په زړه په توجه دا دعا او کم از کم که نور څه نشئ زده کولی نو د خپلو عالمانو د مونځ دا معنا خو زده کړئ نیکبخت وکړه اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه وقنا عذاب النار معنا زده کړه خپلې دعا وکړه د خدای پاک نه مونږ داسې په یو کر په لاړ شو لکه خدای خان دي چې دا دې څه ووایي اړه دې وکړه او چې بیا لاس اوچت کړه مانځه نه پس دوا کو خدای مور وبخښي پلار وبخښي او تنیا وبخښي او نیکه وبخښي او زړه پوسکی وبخښي داسې په ذل دي دا دواګانې مه کوه
دا حضور پاک فرمائی دا دی انسان لپا دی مخ فرشتی واپس ورغردائی دان خلاصی تو چی چالا ورشی او خان صاحب لا او دا غنا 10 روپے غواړي نو څنګه ته غواړي ها ورته وی راکې 10 روپے ابوی ورشه اخته بیا سر ولا دی خواړو د مجلس او د غختنې په چل نه کوي زور دی را باندې اسنه څنګه ورشه ته پسینه لاس کې ها جی السلام علیکم وعلیکم السلام غلی ناس تل اول سوالم نه کې اذن ته پوزو کې څنګه راغلی یاره سه بچی نه جوړه یاره جی جوړه نشته کله مدد دیو ها او دا موږ سره په دې گاډو کې اکثر ودرېږي موږ ورته ماته بازي وخني نو موږ ورته خدای دیو بخ ازیچه بیا غواړي بیا ته په دغه طریقه د الله نه غواړي چې خدای درکې کنه درکې نو په دغه طریقه غوښتل نه کو پټایم جوړ کړی الف زبر او با زبر با 1 2 9 2 9 2 2 4 او 3 3 څه شه دی نو هغه پټای ده هغه طریقه موږ د خدای نه سوال کوو نو فرشتو ته الله وی دا ولا په دماغ واپس ورغورځي نو چې دعا کوي نو هغه په زړه په محبت او په شوق او د زړه په بیداره او د په توجه د الله نه وکړي او ځان عاجز کا ځان ذلیل کا او خدای ته لوی طاقتمن د قدرت ذات وایا ان شاء الله چې سغواړي خدای پاک پیدا کړي الله زموږ له دنیا او د آخرت خیر او برکات ورکړي الله زموږ ګناهونه معاف کړي خدای زموږ ګناهونه معاف کړي الله که زموږ پټ ګناه ده او که ښکاره ده ټول الله ته معاف کړي که موږ مخکې کړي دي که وروستنې ټول الله ته معاف کړي